دوستانو وخت مو په خیر. نن د آینس د ګرامر د درسونو په ادامه نن دریم درس دی یا دریم لوست دی چې عنوان یې دی ځانګړي افعال دي. ځانګړي افعالو نه مطلب دی چې مثال زاین بین ته نه په لاس راغلی که نه، زاین شتون ته وایي، هابن درلودلو ته وایي چې هست نه په لاس راغلی، موختن غوښتلو ته وایي چې موختې نه په لاس راغلی موختې. ich bin زه یم، du hast ته لرې، یې موختې هغه یې غواړي. یعنی دې نه مطلب دا ده چې دغه مهم لغتونه یا مهم افعال باید ستاسو زده وي بیا مخکې لاړ شي. که دا مو زده نه وي مخکې تګ فایده نه لري، ځکه دې باندې باید پوه شئ. دې کې هم تاسو ګرامر زده کیږي او هم مو لغتونه زده کیږي، یعنی افعال مو زده کیږي، هم په خوا کې ورسره جملې موږ وایو. راځو دوستانو درس شروع کوو. پورته عنوان کې لیکلي ich bin زه یم، du hast ته لرې، یې موختې هغه یې غواړي. دلته اوس کوم مهم افعالو باندې موږ کار کوو؟ besondere یعنی ځانګړی، verben افعال، besondere verben ځانګړي افعال کوم دي؟ sein شتون ته وایي، صحیح ده. haben لرل، موختن یا موشتن غوښتل، موږن خوښول، wissen پوهېدل، tun کول. بیا تکراروم، sein شتون ته وایي، haben درلودل، موختن غوښتل، موږن خوښول، wissen پوهېدل، tun څه وایي؟ کولو ته وایي. مخه نه وایي خو دې ټون تاسو باید دواړه زده وي، صحیح ده. بیا زه درته وایم چې کوم ځای کې مخه نه ځي کوم ټون هغه بیا په بل درس کې یا همدې درس کې بیا تشریح کوم. اول به یو څو مثاله ووایو تاسې پوه شئ چې په جملو کې دا ځانګړي افعال کوم رول لوبوي. ته اوس وایې چې د هغې ښځې یا د هغې ښځې ایټالیا خوښېږي. څنګه وایي؟ sie mag Italien، د هغې ایټالیا خوښېږي. ښه، د هغې خو ایټالیا خوښېږي، نو هغه څه غواړي؟ sie möchte هغه غواړي urlaub رخصتي machen، یعنی رخصتي وکړي. چې رخصتي وکړي، صحیح ده. sie möchte هغه غواړي urlaub machen رخصتي وکړي. aber لیکن sie weiß هغه پوهېږي sie hat kein Geld، هغه پوهېږي چې پیسې نه لري، هغه ایټالیا خوښېږي او غواړي چې رخصتي وکړي، لیکن هغه پوهېږي چې هغه پیسې نه لري، روپۍ نه لري. was tut sie jetzt؟ څه وکړي هغه باید اوس، که نه څه باید اوس وکړي؟ was tut sie jetzt، یعنی هغه باید څوک was tut sie jetzt؟ ګوره sie mag Italien، sie möchte Urlaub machen، aber sie weiß sie hat kein Geld، was tut sie jetzt؟ ښه متوجه اوسئ. اوس راځو همدغه افعال چې دغه شپږ افعال چې دي ځانګړي افعال یا وربونه، دا موږ هغه بل کې کنیوګیرن ویلو که نه، کنیوګاسیون ویلو که نه. اوس دا کنیوګیرن کوو. که چېرته تاسو ته صنف کې استاد وایي یا بل ځای کې ته راته زاین کنیوګیرن کا، څه کا؟ کنیوګیرن نه مطلب ماته دا د دې ګردان وکوه. کنیوګیرن ګردان ته وایي. مطلب دا راواخله د ایک سره په چی بدلیږي، د دې سره په چی، دو سره په چی بدلیږي، اس سره په چی بدلیږي، دغه ته ګردان وایي. دې سره په چی بدلیږي، دې ته ګردان وایي. په دویچ کې ورته وایي کنیوګاسیون، او چې وایي ګردان یې که کنیوګیرن. bitte konjugieren Sie sein، یو څوک درته وایي، نو ته باید پوه شې چې کنیوګیرن مطلب دا ده چې دا ګردان که. که چېرته ویلې چې sein کنیوګیرن که ته به ورته وایې sein د ایک سره ich bin په بن بدلیږي، sein راځي. sein وایي شتون ته وایي. فرض که زه اوس یمه ich bin زه یم، زه خو اوس دلته یمه، یعنی د ما شتون دلته ثابت شو. زه وایم زه دلته یم، دا
یم اوسېدل دي که نه شتون ده د چی نه په لاس راغی ده دا د زاین نه په لاس راغی دو بیست ته یې دا ته خو هلته یې وخت چې ته یې دا چی سو ستا شتون سو هلته دا چی سو دی ته دا بیا چی سو دی ته ته یې دا د زاین نه په لاس راغی شتون نه په لاس راغی نور هم چې ټول شتون دی اوس زه هر یو معنا کوم ورته ich bin زه یم du bist ته یې sie es ist هغه نارینه هغه ښځینه هغه ماشوم دی یا دی ښځې لپاره دا راځي که نه دی یا دا wir مونږ ته چې وایي wir مونږ یو څنګه ته چې هر کله wir د استفاده کوو چې داسې وایي چې مونږ یو wir sind داسې به وایي چې مونږ یو داسې وایي wir sind student مونږ چې شاګردان یو یا سټوډنټان یو صحیح ده او که وایي چې تاسې یاستئ څه رقم به اوس تاسو ما ته ناست درس وایي زه اوس تاسو وایم تاسې یاستئ Sie seid Punkt, na, ihr seid, sorry, nicht ihr, تاسې ihr معنا تاسې دلته هغوی لیکي دا غلط ده ihr معنا تاسې ihr معنا تاسې seid یاستئ اوس چې کله ته وایې چې تاسې یاستئ ihr seid زه اوس تاسو هم تاسې یاستئ تاسې په وخت راځي یعنی تاسې د وخت پیژندونکي ihr seid pünktlich تاسې د وخت پیژندونکي تاسې په وخت راځئ ihr seid pünktlich صحیح ده ihr seid یعنی تاسې یاستئ sie sind هغوی دي ګوره یو وړکی زی ده دا معنا هغوی دي او یو غټ زی ده تاسو یاستئ دا چې د احترام په خاطر ده دا دواړه مې یو ځای لیکلي دي په خاطر مې یو ځای لیکلي چې دواړو ته یو رقم راځي دي په خاطر هم لیکلي دي ځکه چې که جدا جدا یې ولیکو خو همداسې یو زند لیکل کېدي په خاطر هغوی دي یا موږ کولی شو دلته ولیکو تاسې چې شی تاسې یاستئ دا زی چې دا موږ کولی شو دغه دو په ځای یو نفر ته وایې ته یې که هغه مشر وي درنه بیا څه ورته وایې sie sind تاسو یاستئ یو نفر ته که نه خو که چېرته بیا ډېر هم وي ته ورته یې تاسو یاستئ داسې ورته نه وایې تاسې یاستئ ورته تاسو یاستئ دلته تاسې ده دلته تاسو ده فرق یې دا ده صحیح ده اوس راځو haben ته راځو اوس دا بل فعل ده haben چې ته وایي لرلو ته وایي لرل څنګه وایي چې زه لرمه ich habe بعضې خلک ich habe مشکل نشته ich وایي که ich وایي مشکل نشته ich habe یا ich habe که فکر می ننګرهار خلک وایي چې زه ښه یم صحیح ده او د قندهار خلک څه وایي زه ښه یم دواړه فرق نه کوي دلته هم لکه قندهار او ننګرهار لهجه د هامبورګ خواته د شمال خواته خلک وایي ich د بایرن منشن دی خوا خلک چې وایي ich وایي صحیح ده یعنی هوخدویچ کې ګورې موږ دوه رقم جرمني ژبه لرو یو هوخدویچ ده هوخدویچ دی ته وایي چې اصلي جرمني کتابي جرمني یو umgangdeutsche ده د کوڅو او لارو کې څوک خبرې کوي هغې ته چې وایي umgang دوه رقم دا په یادو زده کوي hochdeutsch umgangdeutsch که یو چا سره خبرې کوي ته ورته bitte konnten Sie hochdeutsch sprechen وایي کولی شي چې تاسو په کتابي جرمني باندې ما سره وغږیږئ ich verstehe kein umgangdeutsch وایي زه په umgangdeutsch نه پوهېږم یا کوڅو په دویچ باندې نه پوهېږم ځکه تاسو مختلفې لهجې لرئ نو موږ تاسو اوس یادو کوم دویچ یادو هوخدویچ یادو کتابي یادو هغه اصلي جرمني ژبه زده کوو کتابي زده کوو صحیح ده د سرکونو او کوڅو ژبه نه یادو umgang نه یادو صحیح ده نو دې په خاطر ته وایم چې اصلي کتابي چې ده ich ده صحیح ده خو بیا ich چې څه کوي خو لهجې خواته همغه ich وایي نو دې په خاطر اصلي چې ده ich تلفظ کېږي صحیح ده ich habe زه لرم haben په چی بدل سو ښه متوجه اوسېږئ که څوک درته وایي haben د چی نه په لاس راغی ته به ورته ووایې دغه haben چې ده اصلي ریښه یا اصلي منبع یا اصلي بدنه حب ده نو حب هم راواخیسته دلته ګوره دلته مو حب راواخیسته لکه نورماله فعلو کې موږ چی کول چی ورسره اضافه کول ای ورسره اضافه کوله چی
د بدنې سره ګوره دا بدنم راواخلل تم کېښودل چې مو اضافه کړه خو دې کې دغه نورماله فعلو غوندې هغه کېږو موږ ګردانوو لیکن دغه دواړه فرق کوي هغه بدنه پوره نه ده ځکه دا بې قاعدې ده شکل تغییر خوړلی ګوره ich habe زه لرم du hast ته لرې یو چا ته وایي چې ته لرې څنګه به وایي du hast درنه یاد ونوځي چې وایي هغه نارینه لري er hat هغه ښځینه لري sie hat هغه ماشوم لري es hat es چې شی hat صحیح ده یعنی هغه ماشوم لري یعنی دا به تاسو یاد وي دې چې شکل تغییر وکړو دا دغه ځکه د دې په خاطر باندې ټول فعل بې قاعدې ده که څو دا بې قاعدې ده ځکه دلته تغییر کړی ده که قاعده داره و لکه اوس دلته دغه دا یې اوس قاعده داره پیدا شوي ich habe wir haben ګوره ان اضافه شوی موږ تیر درس کې ویلې که نه قاعده دار په آخر کې د وی سره چې راځي د منبع سره ان اضافه کېږي wir haben مونږ لرو ihr habt ګوره دلته ټي اضافه شو لکه همغه نارمل فعل غوندې وای تاسې لرئ چې تاسې لرئ او بل دا چې ده sie haben هغوی لري او دا بل زی چې ده احترام په خاطر sie haben تاسو لرئ اوس ورځو دوستانو بلې صفحې ته ورځو دوه دانې خو مالته ویلې که نه موږ تاسې عنوان کې چې وخت چې besondere verben یعنی ځانګړي افعال هم ویلې ځای نه مو ویلې په بله صفحه کې haben هم ویلې تېره صفحه کې اوس چې وایي محتن وایو چې وایي محتن غوښتلو ته وایي چې ته وایي غوښتلو اوس محتن وایو دا محتن ده په محتن کې اصلي بدنه څه ده مخت صحیح ده دا باید راسي کاس که دا اوس که چیرته تغییر پکې رانغی دا باید څه ده نارمل فعل ده یعنی تغییرات اوس ګوره دې کې تغییرات راغلي دا نارمل نه دي صحیح ده دې کې تغییرات دې کې راغلي دي ګوره ویس په دې کې نشته کنه دې په خاطر نه دي خو دې کې ستاده بیا دې دې نه وروسته خو وخت چې دا درې پکې بیا هغه سو بې قاعدې سو نو دا فعل بې قاعدې ده په اصل کې دا دوم په کې بې قاعدې سو فعل بې قاعدې راځي صحیح ده خو که ټول پکې یو رقم اوس دلته ټون ګوره دې ټو په دې کې راغلی دې کې ټو راغلی دې کې ټو راغلی دې کې ټو راغلی خو دلته بیا فرق کوي دلته وینې هغه نارمل حالات غوندې نه دلته ان اضافه کې دی وی سره کنه دلته ان نشته صحیح ده دلته ان نشته دې په خاطر دام بې قاعدې ده صحیح ده اوس ورځو محتن ته ich möchte ګوره دلته اضافه شو زه غواړم du möchtest ګوره دې چې پورې نارمل ده ته غواړې ihr möchte دلته اوس بې قاعدې شو دا وینې دلته موږ ویلې ټي اضافه کېږي نارمل فعلو کې ویلې که نه نارمل فعلو کې چې ویلې دلته ټي اضافه کېږي په آخر کې ټي راځي که نه خو دلته محتې راغلی دلته اوس بې قاعدې شوی دلته er möchte sie möchte es möchte هغه نارینه غواړي هغه ښځه ماشوم غواړي صحیح ده یعنې دلته بې قاعدې شو یعنې هغه موږ کومه قاعده چې هلته موږ ټي اضافه کوو که فکر مې که نه خو دلته ام ورسره اضافه شو er möchte دې په شکل راغی صحیح ده خو یو خبره ده ښه چې دا موډل ورب چې ورته وایي موډل ورب چې ورته وایي اوس دا موډل ورب دی موډل ورب چې دا چې کله موډل ورب فکر سو یعنی کومکی افعال دا اوس کومکی فعل هم د پاسل کې کومکی فعل چې کله ولید په کومکی فعل کې یو خبره ده چې د ich زیرته خو په نه کوم چې نه لاده ونسي د ich او es د دواړو فعلونه څه رقم راځي یو رقم راځي ich سره مخ راځي es سره مختلف دا غیات کې دا فرموله په ذهن کې کېږي ځکه چې دا بیا خو بې قاعدې دي تاسو ته به اسانه کېږي بیا موډل ورب که څوک ورته موډل ورب د ich او es سره یو شی راځي ته ورته وو یو شی راځي که ich سره مخ راځي نو es سره هم مخ راځي فرض که اوس دا هم موډل ورب ده صحیح ده موګن خوښول ich mag ګوره د ich سره یو رقم راغی باید د دې سره هم یو رقم راځي es mag یو شی راغل که نه اوس wissen پوهېدل صحیح ده دا اوس موډل ich weiß زه پوهېږم es weiß هغه نارینه هغه ښځینه پوهېږي tun ich tue زه کوم es tut هغه کوي اوس دا اوس نه ده موډل ورب haben نه ده اوس صحیح ده دا نه ده دې په خاطر باندې صحیح ده کوم چې دا اوس دا موډل ورب شو محتن موګن محتن دلته اندام د موډل ورب په شکل دي صحیح ده کومکی افعال په شکل دي tun wissen
د هغې په شکل باندې دلته تغیرات پکې راغلي. صحیح ده. که ich möchte زه غواړم، du möchtest ته غواړې، es möchte چون دا موډل ورډ د تغییر پکې راغلی باید د ich په شانتې وي. wir möchten موږ غواړو. ګوره دا هغه اصلي که فکر وي نارمل فعلو په شکل باندې ده. ان د وی سره راغی لکه اول تیر درس هم چې ویلې ihr möchtet. ګوره دلته اوس تت راغی. صحیح ده. möchtet راغی. دلته هم لږ تغییرات پکې راغلي ځکه ام پکې اضافه شوی که فکر وي که نه. هلته مونږ ویلې ټي اضافه کېږي هغه بل هغه کې همداسې وو که نه. مونږ ویلې ټي ګوره اصلي هغه خو موخت دی دې په خاطر باندې دلته ای هم پکې اضافه شوی. زی موختین هغوی غواړي او غټ زی موختین تاسو یې غواړئ. دلته ای ان دا اوس نارمل فعل غوندې راغلی. صحیح ده. اوس راځو موګن ته ورځو. موګن وایي خوښولو ته وایي. ich mag زه خوښوم. du magst ګوره دا نارمل فعل غوندې راغلی ته اس ټی راغلی. صحیح ده. du magst ته خوښوې. صحیح ده. es mag هغه نارینه یې خوښوي، هغه ښځینه یې خوښوي، هغه ماشوم یې خوښوي. صحیح ده. wir mögen مونږ یې خوښوو. چې مونږ یې خوښوو وی سره د فعل په آخر کې چې راځي ان راځي. ګورئ چېرته ډېر په نرمه لهجه په پښتو لهجه په اسانه لهجه تشریح کوم باید یاد یې کوئ. که دا درس هم یاد نه کړه بیا وروسته نه پوهېږي بیا به هم سر درد کوي او په درس به نه پوهېږئ. wir mögen مونږ یې خوښوو. ihr mögt ګوره هلته تی راغی. صحیح ده. mögt هغه نه تاسې یې خوښوئ. چې تاسې یې خوښوئ. تاسې یې خوښوئ. ihr mögt sie mögen هغوی خوښوي. sie mögen تاسو یې خوښوئ. دلته تاسې دلته تاسو. اوس راځو wissen ته. wissen هم په همدغه شکل ich weiß زه پوهېږم. du weißt ته پوهېږې. ګورې دلته په غږ ورکوي دا هم ویلی ولته که نه دلته اس ټي نه اضافه کړي ته نه ټی راځي. دا خو هم په فکر کېږي که نه هلته مې ویلي که چېرته دا مې نارمل فکر په شکل باندې یعنې هغه شکل یې هغې ته ورته ده نور ځکه نارمل حالاتو غوندې نه دلته ای نه لري که نه وایزې نه راځي نارمل نه ده که نه. خو مطلب دا اسم په نظر کې لکه هغه مې ورته په یاد که تیر درس کې و که نه. اوس دو وایس ته پوهېږې. es weiß هغه نارینه ښځینه هغه ماشوم پوهېږي. wir wissen مونږ پوهېږو. مونږ پوهېږو. صحیح ده. او ihr wisst تاسې پوهېږئ. ګورئ دلته هم تغییرات پکې راغلل. صحیح ده. ihr wisst تاسې پوهېږئ خو ټي اضافه سو نور هماغه شکل ده نو تغییرات پکې نه راغلي. او sie wissen هغوی پوهېږي او sie wissen تاسو پوهېږئ. یعنې دلته دوه زی ده یو زی چې ده هغوی یو زی چې ده تاسو. یو د جمع لپاره راځي که هغه نارینه یې ښځینه یې ماشوم او یو چې ده یو زی چې ده د احترام په خاطر ده چې دو په ځای استفاده کوي. دو چې د ملګري سره استفاده کوي او داسې چې د احترام په خاطر. اوس ورځو ټون ته ورځو. ich tue ټون کولو ته وایي. ich tue زه کوم. du tust ته کوې. es tut هغه یې کوي. صحیح ده. هغه کوي. دلته نارمل غوندې راغی که نه د زیړ حالت. او wir tun ګوره دلته بیخي تغییر وکړو مونږ کوو. ihr tut تاسې کوئ. ګوره دلته هم ټي راغی نارمل غوندې. او sie tun هغوی کوي او sie tun تاسو یې کوئ. انشاءالله چې دې پورې به مې یاد شوی. اوس دوستانو مونږه دا شپږ واړه ځانګړي فعلونه چې ومې ویلې sein ویلې möchten مې ویلې نه haben مې ویلې möchten مې ویلې mögen مې ویلې mögen wissen مې ویلې او tun مې ویلې. په معناګانو خو یې پوهېږئ که نه بیا ورته معنا کومه. ګوره sein معنا شتون haben لرل möchten غوښتل mögen خوښول او بل wissen پوهېدل ټون کولو ته وایي. صحیح ده. اوس ورځو یو څو مثاله به پکې حل کړو څنګه مو خوښه ده. تاسو به اول چیرته ګورئ اول به عنوان ته ګورئ. das verb sein. اوس هغه اول ځانګړی فعل چې و sein و که نه وایي دا sein راواخلئ ergänzen Sie تشریح کوي تاسې. دا
دا خو ما تیار حل کړي دي دا اصل کې دلته نه دا اوس فرض که زه اوس درته دلته ولې ایست راځي ګوره اوس دا دوه نفره دي یو حمزه ده یو هما ده دوه نفره دي محاوره کوي یو بل سره حمزه وایي ګوتین تاک ورځ مو په خیر wie ist ihre Name وایي تاسې نوم څه شی دی تاسې نوم څه شی دی صحیح ده wie ist ihr Name ihr Name هغه ورته وایي mein Name زما نوم ist هما وایي زما نوم څه دی هماره صحیح ده بیا دا ورته حمزه ورته وایي sind sie neu hier وایي یی تاسو نوی دلته یعنی تاسو نوی یاستئ دلته هغه ورته وایي nein نه ich bin schon ein Jahr in Hamburg وایي زه یعنی د مخکې نه شون مطلب چې یعنی یو کار مخکې نه سوی یا یو څوک یو ځای کې وي هغې ته شون مطلب دا دې ته وایي لکه یو په انګلیسي کې اډورب لرو که نه یعنی یو شي ته داسې هغه ورکوي تیزښت ورکوي یعنی هغې غوندې یو کار کوي ich bin schon وایي زه یعنی مخکې نه ein Jahr in Hamburg وایي زه تقریبا یو کال نه مخکې یا یو کال زه دلته یم زه نوې نه یم بیا حمزه ورته وایي sind Sie Studentin وایي آیا تاسو هغه یاستئ محصله یاستئ Studentin ښه اوس دلته چې راغی sein په ist بدل سو guten Tag ورځ مو په خیر wie ist ihr Name ګورې دا دلته ضمیر ده ښه دا به درته تشریح کوم ضمایرو کې چې ولې ای راغی خو اوس موږ دا موضوع نه ده چې موضوع غټیږي ist دلته چې ده wie ist ihr Name وایي تاسو نوم څه شی دی هغه ورته وایي یعنی هغه ورته وایي چې mein Name ist وایي زما نوم دلته اوس sein په چی بدل سو mein Name ist زما نوم چې دی sein په ist بدل سو زما نوم چې دی هما زما نوم هما دی اوس دلته sein په زین باندې بدلیږي د چی سره د زی سره موږ خو ویلو کنه زی زین کنه اوس کله سواله کې زین مخې ته راځي sind sie neu hier وایي یاستئ تاسو نوي دلته هما ورته وایي nein نه ich bin وګوره زین په چی بدل سو ich سره په چی راځي دا خو میلو ich سره sein په bin بدلیږي nein وایي نه ich bin زه یم schon ein Jahr in Hamburg یو کال کې زه دلته یم بیا ګوره زی سره زین ویلو موږ راځي صحیح ده اوس چې کله زی سره زین راځي کله چې سواله کې زین به مخکې راولي sind sie Studentin وایي ته محصله یې دا چې و د sein یا کلیرنو صحیح ده اوس به دوه نفره ته زه هم یو اکمل به مایک خلاص کړي او یو به صافی صاحب دوه نفره به مایک خلاص کړي اکمل به اول نفر سي نوم ما اخلي او دوهم نفر به صافی صاحب سي مهرباني مایکونه خلاص صافی صاحب مایک دې خلاص کړه Guten Tag, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Homa. Sind Sie neu hier? Nein, ich bin schon ein Jahr in Hamburg. ein Jahr ein Ich Jahr bin ein Ich Jahr bin in ein Jahr in Hamburg. Sind Sie Studentin? ته ورته وایي و یا نه Ja, ich bin Studentin. sehr gut اوس مایکونه بند کړئ ښه اوس راځو یو بل درس به درته وایم چون دغه لږ وخت غواړي دې نه به لږ تېر سو ځکه چې دې ته به ورسو اوس ګورئ دلته اوس haben راخلو چې راخلو چون دا ویډیو لږ ښایسته سي دې په خاطر دا مهم درسونه پکې راغلو haben راخلو دلته وایي das Verb haben وایي haben دی ergänzen Sie دا چې کوي تشریح کوي اوس ګورئ دلته د دو سره موږ چې ویلو د دو سره چې راته haben په چی بدل په hast ګوره چې کله یې سواله کوو بیا دغه ځانګړی فعل به مخته راوړو hast du Geld وایي روپۍ لرئ او ورته وایي nein نه ich habe Zeit
زه وخت لرم، یعنی زه لرم وخت. ګوره د ایکس سره موږ چې راته هابن په چی بدله په هابه بدله صحیح ده. بیا به هغه ورته وایي دو هاست کلوک، د دو سره چې راته هابن په چی بدلېږي په هاست. دو هاست کلوک وایي ته قسمت لري. ich habe ګوره د ایکس سره چې راغی دلته ای راغی هابه وایي زه لرم kein Geld وایي زه روپۍ نه لرم. und keine Zeit او وخت هم نه لرم. بیا هغه ورته وایي habt ihr schon eine Wohnung hier in München وایي لرئ. ګوره د ای سره haben په چی بدلېده په habt باندې بدلېده. دا ویډیو بار بار وګورئ بیا په دې پوهېږي چې اول سر باندې پوه شئ بیا په دې پوهېږي د ای سره haben په habt بدلېده. چون د جملې په سر کې د غټې لیکو که نه habt ihr وایي لرئ تاسې schon in eine Wohnung hier in München وایي یو wohnung د اوسېدو کور که نه wohnung یو اپارتمان hier دلته in München په منشن کې. هغه وایي nein نه wir haben موږ لرو noch keine Wohnung یعنی موږ هغه نه لرو اپارتمان نه لرو دلته. wir wohnen موږ اوسېږو im hotel په هوټل کې اوسېږو. بیا بل نفر دریم نفر هرکیم وای هرکیم چې ده hat لري viel arbeit وای ډیر کار لري. hat auch وای هغه همچنان am Wochenende په د هفتې په آخر کې kein Freizeit یعنی هغه نه لري. ګوره hat مرته معنا نه که ځکه kein سره نښته یعنی نه لري. hat keine یعنی نه لري. Freizeit یعنی هرکیم یعنی ښاغلی کیم چې دی hat viel arbeit وای ډیر کار لري. یا hat auch am Wochenende وای هغه په د هفتې په آخر کې keine Freizeit یعنی نه لري خالی وخت یعنی Freizeit نه لري. ښه اوس به په دوه نفره ووایي آخر کې به یو نفر وایي. مهرباني شروع کوي. اول به دوه نفره. اول دوه نفر. Nein, aber ich habe Zeit. Du hast Glück, ich habe kein Geld und keine Zeit. اوس بل نفر. Habt ihr schon eine Wohnung hier in München? وای جواب ورکړه بل نفر. Nein, wir haben noch keine Wohnung. Wir wohnen im Hotel. اوس بل نفر. Karim, hier Kim hat viel Arbeit. Ihr hat auch am Wochenende keine Freizeit. Wochenende keine Freizeit. Keine Freizeit. آفرین. اوس راځو یو بل وایو دوستانو. دا تمرین هم حلو. عنوان کې لیکلی das Verb sein wurde وای دغه فعل sein او wurde مطلب یا د haben فعل صحیح ده. یا به دې کې sein استفاده کوي یا به چی استفاده کوي haben. دا دواړه یعنی هر یو چې دلته د استفادې وړو همغه به استفاده کوي. فرض که اوس دلته ګوره haben راغلی صحیح ده. دلته hast راغلی نو دلته ما تیار ته حل کړي دي. ګوره چې کله haben راته زرته هم چې دلته haben نو ټول sein راځي. ګوره das sind دې کې اوس sein راغی. das sind Ahmad und Zaman وای دا دی احمد او زمان وای دا احمد او زمان دي صحیح ده. دوه نفر دي. sie sind هغوی دي. Schüler شاگردان. sie haben هغوی لري einen Hund یو سپی. heißt هغه نومیږي سنوپی نومیږي. und ihr او هغه سپی یعنی مطلب هغه سپی مطلب ده ist دی 5 Monate alt. 5 میاشتنی ده. هغوی سپی څو ده 5 میاشتنی ده. بیا تکرارم. das sind Ahmad und Zaman. Das sind Ahmad und Zaman. Sie sind Schüler. Sie haben einen Hund. Er heißt Snoopy und er ist 5 Monate alt. دوهم کې سوال جواب ته ګوره.
was sind یو چا نه پوښتنه کوي چې ستاسو مسلک څه شی ده په احترامانه ورته وایي was sind Sie von Beruf ستاسو مسلک څه شی ده was sind Sie von Beruf هغه به ځواب ورکوي یا تا نه څوک پوښتنه کوي ورته ich bin Lehrer زه استاد یم یا هغه درته وایي چې زه استاد یم ich bin Lehrer was sind Sie von Beruf ich bin Lehrer بله پوښتنه او ځواب sind Sie verheiratet آیا تاسو واده کړی sind Sie verheiratet آیا تاسو واده کړی هغه یا هو ich bin verheiratet یعنې ما واده کړی und ich habe او زه لرم vier Kinder څلور ماشومان sind Sie verheiratet ja ich bin verheiratet und ich habe 4 Kinder څلورم سوال او ځواب ده haben Sie ein Auto آیا ته موټر لرې haben Sie ein Auto آیا ته یو موټر لرې دا ورته ja هو ich natürlich ولې نه یعنې doch طبیعي ده یعنې ولې نه haben wir موږ لرو ein Auto یو موټر صحیح ده آیا تاسو موټر راغی وو موږ یې موټر لرو بیا اوس بله پوښتنه hast du Handy آیا ته موبایل لرې او یا هو mein Nummer زما نمبر ist 0162 2090503 ja hast du ein Handy آیا ته موبایل لرې یا هو mein Handynummer زما تلیفون نمبر ist همدا صحیح ده دا دوستانو زموږ د نن ورځې درس کوشش وکړئ چې ټول زده کړئ اخره پورې صحیح ده او بل دوستانو دا ډیر مهمه خبره ده ګورئ ښه متوجه اوسئ چې جرمني ژبې زده کړه له انجینرانه سره دې صفحې ته به ورسئ او یا دلته جرمن اندسکور پښتو دې ته به ورسئ حتما ګوره تیر درسونه تاسو څنګه په اسانۍ پیدا کولی شئ که یو نفر ابتدایي درس پیدا کول غواړي هغه ابتدایي چې ابتدا کې کوم درس ده که نه څه رقم به پیدا کړي هغه به داسې پیدا کړي لاړ به سي پلی لیست ته پلی لیست چې کله کلیک کړه تا ته داسې لیست راځي ګوره دا ګرامر برخه 102 دا اوس چې کوم درس ده دا دلته اچومه دې کې به د ګرامر ټول درسونه وي چا چې اسانه زده کړې جرمني ژبه دې کې وړې وړې ویډیوګانې دي زده کړې ټولې ویډیوګانې په یو ځای کې دي ته کلیک پې وکړئ تیرې بله راځي او دغسې د مهم لغتونه دي دا دې کې دي او هغه ابتدایي ژبې کوم کورس چې دی هغه ابتدایي لس هغه چې دي هغه دلته ده ابتدایي زده کړې دې کې لس ویډیوګانې دي لس درسونه دلته کتای شئ خو دغه اوسنی چې دی دغه اوسنی ویډیو په دغې ځای کې اچوم دلته چې کله کلیک وکړئ تاسو ته په دې برخه کې وګورئ دا لومړی لوست ده صحیح ده دا دوهم لوست ده اوس دریم به دلته راځي دې ته باید فکر وي کوشش وکوئ چې اول او دوهم لوست اول دوهم دې صفحه کې وګورئ صحیح ده دې کې حتما وګورئ ځکه چې دا ډېر مهم ده ښه دلته به ویډیو ودرو کوشش وکړئ دوستانو دا زده کړئ که دا درس مې یاد نه کړم مخکې چې زه یې بیا به نه پوهېږئ سر به هم درد کوي حتما یې زده کړئ او دا ویډیو ټولو سره شریک کړئ دوستانو تر راتلونکي درسه پورې د الله په امان دعا کوئ ښه وخت ولرئ ښه شب